نن راغلی یم د لغمان سمسور ولایت ته. با خو ماشاءالله رسېدلی او د لغمان ملوک خو نو بیخي اوس د افغانستان نه علاوه نړیوال شوي دي. چینل والا دغه سرخکان ته تاویږي اما دغه لکه لغمان ته راشین لغمان ته راشه لنګان ته ورشه لیشن ته ورشه سیلاب دې په لغمان راوړی چې څوک به ویسې ولا وګورو توکل په خدای چې پلان کې د څوک دي چېرته ځې ولا راغلي خو ملوکو پسې چې ملوک ویسو دوی ولې یار وخت میوه وخت کې دغسې کارونه کوي. بس دا خو بنیادي تخمنان دي زمونږ. نو کوم ځایو ته لاړلې؟ بس چارباغ جلبۍ مو خوړلې ښې خوندورې جلبۍ چې خلک ډېر یادوي صفتونه کې راغللو ښه چای د ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. نن راغلی یم د لغمان سمسور ولایت ته. غواړم نن په لغمان کې د سره املوکو چې تاسو وینئ په دې ونو کې د دې باغونو د فصلونو رسېدو په اړه د دغه باغوان سره مرکه ولرم چې املوک چې اوس د علاوه له افغانستان نه جهاني شهرت د لغمان املوک پیدا کړی دا څنګه کرل کیږي او څنګه تر دغه ثمر او خرڅلاو پورې رسیږي. غواړم د دې باغوان سره په دې ټولو موضوعاتو باندې بشپړې خبرې وکړم، را سره پاتې شئ. د املوکو د باغ د مالک سره خبرې لرو، هغه به د املوکو په اړه موږ ته بشپړ معلومات راکړي. حاجي صاحب سړی مشئ؟ سلام علیکم. جوړې صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله. ښه یې؟ فضل د خدای نوم مبارک دې څه دی صاحب؟ زما نوم محمد محسن، مشهور به قمندان محسن یم. قمندان محسن. حاجي صاحب د ځای په اړه معلومات ورکړه لیدونکو ته. زه خو بلد یم، لیدونکي دا زمونږ کلی باغ مرزا نومیږي، مربوط د مرکز ده باغ مرزا ورته وایي، او د لغمان مرکز او محتلا مرکز. حاجي صاحب د تاسو کلی نام خدا ډېر ښه باغونه ډېر ښه ترکاري لري، نو اوس هم دغه زموږ نام خدا دی میوو په منځ کې ولاړ یو. دا باغ مرزا ته ولې باغ مرزا وایي؟ خلکو سره پوښتنه. باغ مرزا پخوا وخت کې هغه تېر وخت کې باغ مرزا دلته باغونه ډېر وو، او مرزا چې ورته وایي دلته یو مرزا و. او بیا بل قربان احمد استاد هغه وخت دا مکتبونه رواج نه و، هماغه ډېری و، یعنې ډاکټر بشرمل خدایداد چې ورته وایي وزیر دی، یعنې زیاتر مشران دلته هغه ډېره کې قربان احمد استاد ډېره کې درس ویلی دی، تعلیم یې هلته کړی دی، هغه وخت مکتب نه و. یعنې دا سړي علاوه له دې چې باغداري درلوده له تعلیم سره هم ښه شوق یې درلود. او بالکل تعلیم سره. نو حاجي صاحب اوس خو موږ د املوکو باغ کې یو، نام خدا لغمان خو د نورو ترکاري میوو تر څنګ دغه د املوک هم د وروستیو 10 کلونو کې فکر کوم املوک ډېر رواج شوي. تقریبا 12 کاله وشو. ما په اول کال چې باغ شروع کړه ما ته خلک ویل چې دا لیونی شوی لغمان کې چا باغ جوړ کړی. ما ویل یو پکې زه لیونی یم، او ما نو باغ جوړ کړه نو الحمدلله استاد چې خپله وینئ نو تقریبا 12 کاله چې باغ مې جوړ کړی ده، او اوس نو زیاتر لغمان کې رواج ده، باغونه جوړ شوي دي. حاجي صاحب راځو املوکو ته. دا املوک دا تخم لري کنیال دی، دا پروسه لږ لیدونکو ته تشریح کړه چې دا تشویق شي. که فکر دی موږ ته دا تور املوک ده، هغه تور املوک اخلو زړې تباسو هغه بیا نهالو پټي کې، یو کال پټي کې پې تېرېږي، پس له یو کال هغه بیا پیوندو، پیوند کوو نو تربیه کوو، یو کال بعد دا بیرته نور باغونه ته جوړوو. یعنې د دې املوکو اصل هغه غره کې چې دي هغه د غره املوک دی. نو بیا حاجي صاحب چې کله دا تاسو نیال کې کومې مرحلې نه بعد تر دغه ځای چې را رسېږي دا پروسه یې تشریح کړي. دا نو کله چې موږ د قورې نه راباسو او باغ ته یې جوړوو
نو دلته اول خو انجینر صاحبان یا موږ خپل مؤسسه د خدای د رسېدلو ډیزاین په حساب باندې یا نور آبیاري سیستم باندې یا شاه خبري سیستم باندې نو بیا دلته باغ ته جوړو نو اول کال دویم دریم کال پورې موږ دینه اول او دویم خو بالکل ته حاصل نه اخلو اگر چې دا اول کال کې میوه نشي اول کال کې میوه نشي اول او دویم کال موږ ته حاصل نه اخلو میوه تېش کوو دریم کال بیا سر دوستانو او فامیل لپاره اخلو دریم څلورم کال بیا تجارت کوي یعنی دا تاسو منطقي کې رواج همداسې او داسې رواج دی حاجي صاحب میوې ته خو رسېدا د جریان دی تر څو چې میوې ته رسېږي د کوم تکلیفونه دې سره تاسو ګالئ ولا اول خو دا کله چې ته باغ جوړو ډیزاین کوو په ډیزاین باندې نیالګي کېنوو پس د ډیزاین بیا سیستم دا بیاري ده مثلا تاسو ګورئ دا هر یو دا خاور شاته ډېرې کړه په دې خاطر دا مرض نه بچ شي دا کوم ونه ساقې سره چې اوبه ولګي هغه مرض کوي نو په دغه خاطر هغه سیستم د زراعت کوم چې موږ د لارښوونه شوی ده هغه ترتیب باندې مخکې نو بیا نور د دوا پارو دا موضوعات سره کم دي پارو دوا خو کله چې مرض په داخل شو هغه وخت دوا وخو او اوس دا خو په د خدای د اصل باندې راغله ده د دې ونه مثلا 80% پانه چې ولګي ده 80% دا اوس پاتې ده بیا دا یوریا سپری کوو یوریا سپری 1 کیلو په 6 لیټر اوبو کې لبیخ نه تر سره په ټول وینځو په پارو باندې په سپینه پارو باندې دې ته یوریا سپری نو 15 ورځې بعد بیا د جیمې تیل استعمالو تیل مې او دا تیل مې نو تاسو مو جاکټ اغوندي جمپر اغوندي جیمې کې دا هم دغه څه ده یعنی دا باید ګرم وساتل او دا باید ګرم وساتل چې دغه دوا څه ګټل دغه یوریا سپری چې د حشره چې هغه یکدي په دهونه درزو کې هغه لمن جوړي او دا جیمې تیل چې د ام ګرم ساتي هغه حشره او هغه د شان لمن جوړي او دغه ډډونه چې سپینو دا یو یاد چونه نه خلک وایي چې له چونه کا او عام خلک اتراکو کې اکثره دا چونه ګوره دغه چونه شته شړشم تیل شته حشره کوش دوا ده مالګه ده او نیلاتوتا ده یعنی دا ټول مخلوطوي دا ټول مکس کوو خو صحیح چې دا به جوړ شو آماده شي بیا به سپینو دا وړي کې یک ساتي او شمي کې ګرم ساتي دې سپینولو هدف همدا ده تو ګوره وړه شمه باج دا سپین شي وړي کې نیالګي یک ساتي او په شمي کې نیالګي ګرم ساتي ونه ګرم ساتي کنه او بل ګټه دا ده چې خسته مخکاري او بل ګټه دا ده چې اشاره په درزو کې مثلا د ډډو کې چې دغه کې اګي اشاره کې یخي کنه هغه اکسیجن په قطع کېږي لمنځه ځي خپل نو حاجي صاحب با خو ماشاءالله رسیدلې او د لغمان ملک خو نو بيخي اوس د افغانستان نه علاوه نړیوال شوی دی بالکل څنګه او دا باز خلک دي مثلا هغه د ګلپیانو قصه کوي ګلپیان فضل د خدای لغمان یو غني سرسبد ولایت ده ولکه ولایت ده یعنی مساحت لږ ده خو سرسبد پر نفوذ ده میوه ماشاءالله ښه صحیح رسېدلی ده املوچه زردالو ترناک او پسته پورې دا ټول جلغوزي ګوره ټول د خوست په نامه یادوي او خبر نه چې لغمان ټول جلغوزه د لغمان نه خوشیان راځي خیرداري کې هلته وړي خو هغه د خوست په نوم باندې خرڅېږي باید د لغمان په نوم باندې دا خرڅ شي نو فضل د خدای د لغمان اوس غني او ولایت ده سرسبد د ګلپیانو موضوع د سیده چې د خلک په خوي نشي په چالي نه پیږي بس ورته دا یوټیوب چینل والا دغه سرخکان د تاویګه ما ته واله لغمان د شین لغمان د شالینګا ته ورچا لیشن ته ورچا دولتیا ته ورچا پرازغان ته ورچا چې منځره وکي من حاجي صاحب ته په خپل خبرو کې ویل چې اوله مرحله کې موږ دانش کو دومره مرحله فامیل ته دریمه مرحله تجارتي ده چې اوس عملاً وینو هغه د پیکینګ د شان شروع دي تجارتي برخه هغې سره به هم خبرې ولرو نو دا راته ووایه حاجي صاحب چې دا بیا تاسو چې خرڅوئ باغ خرڅوئ داسې من خرڅوئ کوم شکل باندې خرڅوئ زه شخصا زه خپله باغ باندې خرڅوم باغ کې خرڅوم په دې خاطره چې بل مسلمان هم ته ګټه واخلي مثلا تجار اوس دا تجار د خپل لګیا دي 15 شل کسه په کار کې کاریګر دي لګیا دي کار کې نو هم باسي ګټه ته واخلي او موږ د سرجم خرڅو منکی نه خرڅو ډیره خدای صاحب نور د املوکو ونی لغمان کې دي زایات شيري زایات یو قسم حشره ده یو قسم حشره چې هغه بوتل کې هغه بوتل ګوري هغه یو قسم دوا ده چې دلته نه پیدا کیږي هغه موږ ته د پاکستان د تجاران راوړي او دغه زایات کې د مخکله وخت نه بیا پخېږي کله چې ګل په میوه بدل شي دا واکسینې
نش وای کنه دا چې نش واله یعنی وخت اصلي وخت دا د اوس پخې شي هغه مخکې وخت نه پخې کیږي هغه ضایعات دي هغه خرابېږي یو دا ضایعات دا یو قسم مچان دي چې هغه تاکسونه تخې هغه مچان دي او بل ضایعات دا چې د فصل ماخام یو قسم شوپرک پیدا کیږي دغه زمونږ تقاضا دولت نه دا او مشران نه دا چې دغه یو چاره وکړي او دغه دوا باکیفیته دوا مونږ ته راوړي دغه دواخانه باندې وګورئ چې کوم یو باکیفیت هغه پرې دي او نور ته تیسته کی په دې خاطر پیسې مونږ ورکوو خو کار نه کوي دا شاپرک څه رقم دی دا شاپرک تقریبا 1 متر 10 سانتي 1 متر 40 سانتي ویډیوګان مونږ سره شته دا اندازه دوره ده او وزن 1 متر 10 سانتي 1 متر 50 سانتي لږ نه راځي سل دانې او نیم سل 200 دانې راځي هلته هم ویشتل نه پرون شپه هم 3 دانې ویشتلی وه او نو دا شاپرک راځي ملنګ نومېږي همغه ویشتلی وه دلته کښېني چې مملوک بسته لکه جوسر ماشین دا پوستکی لاندې تویي او اوبه یې تېروي عجیبه شی دی دا چې ویشتې و دې بل خبر زما له هېره ونه وځي هر ولایت کې کار روان لغمان کې هم کار روان دی خو دومره مؤثر کار روان نه دی دا کفایت نه کوي مونږ ته دا زمونږ د وطن ګټو بند جوړ کړي مونږ ته او کلاګوش بند مونږ ته جوړ کړي نو مونږ خپل اوبو لرو برق باید چې مونږ خپل اوبو نه برق استفاده کړو خود کفایه شو اوس یو ساعت برق 10 ساعته نه که د وطن ګټو بند جوړ شي هم د اوبو نه مونږ د زراعت په خاطر دا لغمان یو زراعتي ولایت ده زراعت نه مونږ خودکفا کېږو په دې خاطر چې اوبو پرېمانېږي اوس مهارېږي اوبه او د کلاګوش بند جوړ شي دا د کلاګوش بند جوړ شي مونږ دا انشاءالله مشکل زمونږ حلېږي حاجي صاحب اوس خو باغ رسېدلی باغ خرڅ شوی ده که چېرته دا د برق ته اشاره وکړه لغمان کې سردخانې شته دي برخه کې سردخانې نه لرو ما همدا خبره درته یادوله لغمان اوس ګوره دا میوه رسېدلی ده دا میوه رسېدلی ده اوس که باران وشي دا خرابېږي دا باید چې مونږ ته داسې یو اصلي په سطح بین الملل یو سردخانه جوړ شي چې د لغمان مونږ خپل میوه هغه کړو وساتو هلته سردخانه کې وساتو په ښه ریټ به خرڅېږي یعنې لغمان خو تا ورته اشاره زراعتي او هم د میوو وطن ده بلکل نو دلته خو باید دا موجود وي دا باید چې موجود او نشته حاجي صاحب مونږ عام خلک خو چې ملوک وینو چېرته سوره ملوکي وي ګورو مونږ ته دا ښه ښکاري استاد که څوک تقاضا وکړي ته دې برخې مسلکي سړی نو که زه تا ته یم چې یو املوک زه وخورم ته به ماته کومه سي املوک خوښ کوې املوک ګوره کوم یو چې پاڼه غورځېدلی ده هغه ټول پاخه دی یعنې یو نښه یې دا ده چې پاڼه چې ورژېږي هغه ټول پاخه دی بیا په مونږ کوم یو چې رنګ یې سره و دا ټول پاخه دی دا ټول پاخه شوي دي دا کاربیټ والا پاخه نه دی دا د ونې پاخه دا طبیعي پاخه طبیعي هو او دا پوخ ده مثلا دا رنګ وګوره هغه ژېړ دا پاخه دی هغه دا پوخ ده او پوخ ده بلکل زه به وشکم اجازه ده او بلکل دا ګوره په خطوب نښه دا ده چې ډنډۍ هلته پاته شو دا پاخه یعنې چې پاخه وي بیا دا هغه ورسره شکېږي ورسره شکېږي والله بېشکه دی یو ځل مې بل هم چېرته تجربه کړی و نو دا خو چکو نشته دا چې چکو وی لیدونکو دا ما خوړلی وی یا زه وایم چې پاک به یې حاجي صاحب مونږ دا ارزو میوه چې پخېدو ته راغی پخېدو ته راغی بیا نو اوس خوند یې وګوره د بازار هم وګوره دی هم وګوره خدای دې په دې لاسونو برکت کړي حاجي صاحب دغسې میوې مونږ ته او ډېر په ارزانه دي او بس اوس مثلا من 200 روپۍ دي هېڅ شی نشته پاکستاني به راتللی پاکستاني او کاربیټ والا خراب او دا طبیعي پاخه ده هېڅ کوم مشکل نشته پوخ د چې یعنې دې برخه کې خو پاکستان خراب کړی ده او پاکستان بالکل اوس په کونه ناز ده نو تاسو چې ژوندي یاستئ او دغه پاکه خاوره او دغسې آب و هوا لغمان یا نورو ولایتو ته خدای ورکړی نو خو حتمي به دغسې شی موږ ته یاره تا ته اطمینان ورکوم د خدای په زور د خدای په هغه باندې چې د خدای اراده نه کېږي چې دغه زمونږ دا دوه بنده جوړ شي د اوبو مهار شي بیا نو اوس بعضې خلک د وخت په سیمینار کې وو د جمهوریت په وخت کې مونږ ته ویل چې یا ویل چې مثلا زمونږ یو جریب نه 1 لک حاصل اخلو یو جریب چا ویل چې 1.5 لک اخلو حاجي صاحب درانه ورته وایي ماشاءالله کمره کې یو نیم جریب انګورو باغ لري هغه په اول کال 2 لک خرڅ کړ د سره غاړه کې اوس دا سره ما دا 3 لک خرڅ کړی اوس دا 3 لک چې غنم واخلې یو جریب باغ د څومره کېږي ټول مصرف د حاجي صاحب څومره کړی ده مصرف نو تقریبا 50-60 زره تر 1 لک روپۍ مصرف راځي
خپل کاروبار نه راځي؟ شکر الحمدلله خپل وطن کې خپل بچیانو سره ښه صحیح راځي. شکر. مننه حاجي صاحب، تا د کور ودانې چې موږ سره خبرو ته حاضر شولې. موږ به لاړ شو دلته د تجار هم دی پیکینګ کې اقتصادي برخه به هغه سره وکړو چې چېرته صادروي، نو اجازه به دي که نه؟ ستاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړه او راغلې اطرافو ته زموږ بس اول پرسي وکول. ستاسو هم کور ودان یو جهان مننه. خدمت کوئ، موږ هم همیشه خدمت کوي. لیدونکو تاسو یقین وکړئ چې دا ملوک تاسو وګورئ کوم خوند په ده کې موجود دی. د نړۍ هېڅ مملوک دا د لغمان مملوک دی چې 12 کلو باغ مرزا د کلي باغ مرزا د کلي او دغسې زحمت کسه بزګرانو برکت دی. لیدونکو تاسو فوټیجونه وګورئ، موږ ورځو اقتصادي برخه کې تجار سره هم خبرې لرو. کور ودان. د باغ یو تن تجار هم را سره دی چې غواړم له ده سره هم د تجارت په برخه کې سوالونه ولرم. ستړی مه شې وروره. خیر اوسې، کامیابه اوسې، سرفراز اوسې. صحت دې ښه ده؟ شکر دی د الله شان تاسو خاص. مننه. نوم مبارک دی؟ څه دی؟ نوم عبدالمجید مشهور په جانباز. ها. او کاروبار دی؟ کاروبار مې د میوې نماینده یم د شرکت احمدي. ښه ښه. د لغمان نمایندګي تا سره ده؟ او نو نام خو د املوکو باغ دی اخیستی ده؟ او دا باغ مې اخیستی دی. دلته کال په کال موږ باغونه اخلو دا لغمان کې. انشاءالله لغمان اوس ټول باغداري شوی ده، باغونه ډېر شوي دي. پخوا داسې کم کم پلاستیکو کې هم ډکول، دا 15 کاله نو ټول لغمان باغداري شوی ده. اوس کارټونونه دي ما غوندې تقریبا یو 20 تجاره پکې اخوا دیخوا کار کوي، مصروفه دي. مصروفه دي. زه ډېره ښه ده. نو دا وایي چې کله تاسو دا باغونه اخلئ د دهقانانو نه، بسته باغ اخلئ که داسې من محاسبه کوئ، څه رقم اخلئ؟ من هم اخلو او اجاره بسته باغ هم اخلو. منکت هم اخلو. د منکت وخت کې بیا دا پیشکي دي روز نرخ د بازار دپاره یو باغ دوه باغ اجاره اخلو چې وساتلی شو ځان دپاره. دا د کله چې پاخه شي اخلئ که د ګل په وخت کې اخلئ؟ د پخېدو نه د ګل نه نیولې د پخېدو پورې اول نه تاسو سره یي. اول که دا منځ کې طبیعي افات شی ووایي بیا څه کوئ؟ بیا نو هغه باغوالا سره غږي هغه افت چې دی لکه ګلۍ او دا شی چې توپان چې وهي هغه نو بیا اجاره ماتو. او که منکت خو هغه د ښه دانه چې موږ اخلو، نور هغه دهقان ته پاتې کېږي. نو خدای راوستی. خدای راوستی دی. نو دا چې جانباز صاحب اخلئ تاسو، دا د افغانستان داخل کې خرڅېږي که بیرون ته هم صادروئ؟ دا انشاءالله تعالی تر څو خو به هغه نه کال بل کال ته به انشاءالله خارج ته هم صادر شي. اوس افغانستان خپل داخل ته ولایتو ته ځي، شبرغان، کندوز، مزار، هرات، قندهار، دا ځای ته ځي، خوست ته دا ځای ته. پخوا پاکستان نه یو رقم داسې خوسا راتلل داسې بیخي به پوړین پوړین و. اوس خو دا چې وینم ډېر ماشاءالله ښایسته دي. خلک څه وایي د لغمان مملوکو په اړه؟ زمونږ خلک د لغمان مملوکو دپاره په کرنې په هغې خوشحاله دي، خو په دې خفه دي چې دلته ورته زمینه مساعده نه ده چې دی اوس ګور ما تاسو شرع حاضر دلته ګورئ چې اوس هغه د باران د موږ پلاستیکونه درولي دي، زړه م په خو ته راغلی دی چې باران شي سا شي دلته سرخانې ورته جوړې شي، هغه جوړ شي. د لغمان دهقانان دغه غواړي، د لغمان خلک دغه غواړي. باغداري نامه خو دا اوس لغمان ټول باغداري شوی دی. شفتالو لکه بادامو لکه امبلوکو دا شیان خلکو کرلي دي. همدغه اوس دا سرخانو دپاره د هغه دپاره باید دلته زمینه مساعده کړي، دولت ورته زمینه مساعده کړي، موسسې ورته زمینه مساعده کړي. دغه بېچاره خلکو دپاره اوس ما سره دغه تقریبا اوس کم شوي دي 40 کارګرو کار کوو. اوس دغه د 8 9 12 کارګره تاسې ګورئ چې دغلته کار کوي په دغه هغه کې. یعنې مجموعاً تا سره 50 کسه کار کوو؟ 50 هم ډېرو کوه مخکې را سره. نو دا چې تاسو خرڅوئ بیا هلته پلاستیک په څو خرڅوئ داسې که ولایتو ته یې چې لیږئ که دا کارتنونه لیږئ؟ دا میوه داسې یو هغه ده چې دا ثابت قیمت نه لري. په کمېدو یې جګېږي، په ډېرېدو یې کمېږي. دا ثابت قیمت نه لري. ثابت قیمت یې درلوده بیا خلکو هغه کوه. یعنې تر اوسه پورې خارجي هېوادو ته کموالي له امله صادرات نشته؟ نه
ان شاء الله کال ته بس صادر شي. اوس خو موږ څوک نه پرېږدي چې صادر یې کړو. موږ ته دا زمینه مسایده نه ده چې زموږ مال خارج ته لاړ شي. ولې خو د پاکستان خپله لري دا نه پرېږدي. انګور موږ باندې بند کړ، سږ کال یې موږ د لغمان میوه د لغمان دهقانانو ته ضربه ورکړه چې مڼه او انګور یې بند کړه، پاتې شله امبولوکو ضربه وخوړله، من په 80 روپۍ 80 روپۍ خلکو مخدانانو خپل اصل یې پوره نه کړ. ورته پاکستان دا کار دا پاکستان موږ باندې دا کار بارډر یې بند کړ، بارډر یې بند کړ، میوه پاتې شو افغانستان کې ځای په ځای. دوی ولې هر وخت میوه وخت کې دغسې کارونه کوي؟ بس دا خو بنیادي دښمنان دي زموږ. خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. امین. ګاونډی لرو چې دهقان سره هم کار ده. دهقان سره دا څو کاله دهقان سره کار ده، دا بنیادي دښمن ده. دهقان سره چې چا کار هغه بنیادي دښمن دي. بس خدای دې دوی اصلاح کړي، که د اصلاح وړ نه وي څنګه چې مناسب ده همسې دې ورسره الله دې تباه کړي. جانباز صاحب ډېره مننه، په کاروبار دې برکت شه. مننه کوم چې موږ سره خبرو ته حاضر شو. تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړه، موږ سره مصاحبه وکړله. تاسو نه ډېر مننه، ډېر تشکر. خیر لیدونکو د لغمان کې البته اوس موسم ډېر ښه برابر دی، د کابل نور ولایتو خلک چکر ته راځي. د څو ملګري دي ته وګورو چې دوی هم دلته راکښته شو دې باغ ته چې څه راغلي. ستړي مه شئ، صحت هم ښه ده؟ خاص دی. نوم مبارک چې ده؟ نوم مې قدرت الله ده، تخلص مې سیلاب ده او له کابل نه راغلي یو لغمان ته په چکر باندې. او ماشاءالله ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه موسم ده، هوا هم ډېره ښه صحیح ده، بیخي طبې وړ ځای ده. سیلاب دې په لغمان راوړی چې څوک به ویسې؟ ولا وګورو توکل په خدای چې پلان کې د څوک دي چېرته ځې؟ ولا راغلي خو ملوکو پسې چې ملوک ویسو املوک به د باغ والا پیژنې که بس باغ والا خو نه پیژنو، په پیسو به هلته راواخلو. او کور ته وړې که تجارت لپاره؟ نه، موږ خو د چکر لپاره میلې لپاره راغلي. انډیواله ستړی مه شې، دا د لاس ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. نوم مبارک دی؟ نوم مبارک مې سجاد ده، د قرغیو ولسوالۍ د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په چکر راغلی؟ په چکر د کابل نه راغلي، دا 2 ورځې کېږي. پرون راغلی؟ او پرون راغلي. نو کوم ځایو ته لاړلې؟ بس چارباغ جلبۍ مو خوړلې، ښې خوندورې جلبۍ دي چې خلک یې ډېر یادوي. صفتونه یې کوي راغللو، ښه چای جلبۍ. اوس راغلي و بابا صاحب مهترلام بابا زیارت ته، هلته ځئ؟ هلته تلي اوس را روانې بېرته له خیره سره. هلته دې چې وخوړل؟ هلته هم همدا موټایان دي او جلبۍ دي او پیکوړي دي، دغه شیونه دي. دا خو دی دا دستورونه خو خلک ډېر هغه کوي. نو دا باغ څنګه دې ودلي د کته؟ ولا دا اوس مې دغلته څه دوستان ولیده چې ګاډی یې ورته ودرول، زیاتې مې دي انډیوالانو ته ویلې چې ودرېږئ چې موږ هم لږ زره دا سیل وکړو ویې خورو. کابل کې خو میوې ډېرې دي، خو دا ځان ته خوند لري. پخوا به پاکستان نه راتللي، نو اوس شکر الحمدلله چې په افغانستان کې دا شی شته. د پخوا د قرغیو خلکو به ډېر ننګرهار ته تلل، اوس نه مرکز ته یې مخه کړې ده. څنګه د دې لیدونکو ته موږ اکثره لیدونکي خارج نه دي، د لغمان میوې د لغمان طبیعت په اړه دوی ته څه معلومات ورکړه؟ د لغمان د خلکو باید د افغانستان خلک درته ښیم، د افغانستان خلک باید چې د دې میوو ته متوجه اوسي. پاکستان بهرني جیونه چې راځي د دونه د افغانستان میوه یو په سله ښه ده، باید دې ته توجه وکړي. خدای مهربانه دی، ټول خلک به راشي. ډېره مننه. جان به هم راشي، خدای مهربانه اوسه. نو بس جمعې ورځ دی، تاسو وخت هم نه نیسو، تاسو هم لاړ شئ خپل چکر ووهئ او موږ به خپل کارو پسې. صحیح ده؟ ډېره مننه. ماهیپر میډیا خوږو لیدونکو، زموږ خپرونه په سمسور لغمان کې د املوکو له یو ښایسته باغ څخه همدومره وه.
تر هغې چې بیا له یوې نوې خپرونې سره تاسو ته حاضرېږم لوی رب مو سپارم هر ځای کې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ د لغمان ملوک ښایسته ملوک دي استفاده ترې وکړي هم به مو صحت ښه وي او هم به مو له دغو باغدارانو سره مرسته کړې وي الله مو